د ملالنډۍ ښځه د ملا سورلنډۍ په اړه څه وایي؟ نن مو درته د ملا سورلنډۍ د ښځې پوره راپور راوړی. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او د داسې جالبو موضوعاتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د ملا سورلنډۍ ښځه وایي چې ملا لنډۍ د بې اولادۍ درمانونکی نه دی، ځکه چې که هغه چېرته رښتیا هم د هغو ښځو تداوي کولی شوی د چا چې بچي نه کېدل، نو اول به یې د خپلې میرمنې کړی وای. د ملا سورلنډۍ میرمن زیاتوي چې زه د ملا لنډۍ دویمه میرمن یم او زه یې ځکه په نکاح کړی یم چې د ملا لنډۍ لومړی میرمن شنډه وه. هغه وایي چې زه اوس پلار کره اوسېږم او تر نن ورځې پورې راته خلک د خاوند پیغور راکوي چې خاوند یې ځان په شرمونو وشرماوه. د ملا لنډۍ ښځه وایي چې زندګۍ کې مې ډېرې سختۍ لیدلې وې، په ټوله مې صبر کړی او چاته مې ګیله نه ده کړې، خو چې د داسې یو خاوند ښځه شوم چې ټول عمر یې خلکو ته چل او خورۍ ورکړی او د خلکو د عزت خیال یې نه دی ساتلی، په دې باندې ډېره خفه کېږم او صبر مې تمامیږي.